سلامونه، احترامات او نیکې هیلې ګرانو کتونکو. زه نجیب الله انجم نن په ضلع هنګو کوټ کې بالا کلي چې د جناب محترم تاج محمد نیازي صاحب په حجره کې موجود یم او نن د مروتو ادبي جرګې یوټیوب چینل په پاڼه تاسو ملاقات جناب محترم تاج محمد نیازي صاحب سره کوم. جناب محترم تاج محمد نیازي صاحب چې د هنګو سیمې یو مشر شاعر او مورخ ته، نو راځو د تاج محمد نیازي صاحب په لور چې هغه خپل خوندور کلام موږ ته ډالۍ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه تاسو ډېره شکریه ده کوم، هر کله درته یم څه زه مو د عزت وړ وګرځولم، مو حجرې ته مو تشریف راوړلو او مو ته مو د خدمت موقع راکړله. نو زه ټولو تاسو انور بیګ خور صاحب، کمال الدین صاحب، انجم صاحب، اکرم خان صوفي صاحب ټولو ډېر شکریه ده کوم. الله مو همیشه په خیر او الله هر کله روشو. اول به یوه څلوریزه کتاب ورته وایي څه د ځان کدن نه وړاندې الله نصیب شي، د ځان کدن نه وړاندې الله نصیب شي، د ځان کدن په وخت کې لا اله الا الله نصیب شي. انجم صاحب یوه بله کتاب ده، تا د قبر سره څه دي، ته به قبر ته ور درومې، که په بحر کې ته مړ شوې نو به بحر ته ور درومې. کوم سړی ته په سمندر کې مړ شي هغه به جنازې وکړي، بیا به سمندر چا چایي. دا د اسلام حکم ده. ها پروفیسر صاحب ته کې شي پاتې شي سمندر کې سړی کوم سړی مړ شي که نه هغه به سمندر ته جنازې د به سمندر ته ور وردی. دین د مراد مو دا ده. ښه د یو کلام د بل بیګانه ده څه پښه خو دې درنه لګي، پښه خو دې درنه لګي، ما ته څه کیسه لګي، ستا هر ادا صنم ښه لګي خوږه لګي، ته په خوند پوهېږې نه تا ته به پیکه لګي. دا دنیا رنګینه ده، دا دنیا رنګینه ده، تا ته به ساده لګي، ما غوندې اسی سړی تا ته فرښته لګي. یو ورځ به زما غزل هر خوا د ممه لګي، وصل ته د یار نیزي صبر وظیفه لګي، وصل ته د یار نیزي صبر وظیفه لګي. دا به ته وایي نو څه په بدحال دی دا بېخوره بچی، څه په بدحال دی دا بېخوره بچی، خپلوان نه لري بې زوره بچی. چا تصور وکړي اوله وغړي چا تصور وکړي اوله وغړي چا، لکه زما په شان بې موره بچی. چېرته کې وخوري وڅښي لاړ شي چېرته، چېرته کې وخوري وڅښي لاړ شي چېرته، ښار کې لوی شوی دا بې کوره بچی. کله دوکان کله سړک په غاړه، کله دوکان کله سړک په غاړه، یخنۍ کې پروت وي دا بې اوره بچی. انسانیت مړ نه لا ژوندی دی نیزي، انسانیت مړ نه لا ژوندی دی نیزي، کفن دفن به شي بې وروره بچی.